بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو نن نوې موضوع غواړم بیرته له سره تاسو ته په ریکارډ شکل ورسوم. البته په سیم کې مو په دې باندې ډېر بحث هم کړی ده. راځو د اډوکیټ صفحه خلاصوو. دا اډوکیټ خپله 2014 ده، یعنې دا خپله موږ تاسو ډرایوینګ ولوست یا رسمي تخنیک مو ولوست چې هغه باید بای هینډ کار وي، یعنې په لاس باندې کولی شو موږ تاسې پلانونه یا پر مثال انجینري اشکال ترسیم کړو. البته اډوکیټ بیا سافټویر ده چې موږ په دې باندې په اسانۍ سره کولی شو ډېر څه رسم کړو. ښه، اول د دې اډوکیټ صفحه ده، په دې کې د مینوګانې دي، هم د انزرټ ده، انوټیټ ده، لی آوټ ده، پر مثال ویو ده، منیج ده، آوټپوټ ده، داسې نور. دې کې د ټولو مینوګانې دي، په دې کې مهمه چې ډېر تر ټولو زیاته ده هم ده چې اکثریت شیان په دې کې دي. نو اوس موږ راځو د اډوکیټ خپله په دوه سیستمو په درې سیستمو باندې کار کوي، چې یو امریکن ده، برټش ده. امریکن شاید خپل سیستم امریکن وکړي، ریپیټ باندې کار وکړي، انچ باندې کار وکړي که نه. نو موږ تاسې باید څه کوو، میټر باندې کار کوو، سانټي میټر باندې کار کوو. نو د دې دپاره اول یونټ پالو چې باید کوم یونټ وي دلته. نو د یونټ دپاره ښه طریقه دغه ده چې موږ تاسې د شارټکټ نه کار واخلو، یو ان پلس انټر، یعنې یونټس. دې کې راځو خپله پر مثال پرسیشن دا ځای اخلو چې تر څو د موږ تاسې ارقام زیات شي، یعنې 220 یا پر مثال 30. انچ ده، په میټر ته ځم، دلته میټر انتخاب کوم، میټرز. او دا دې وي، د دې په خپل حالت وي، دلته انټرنیشنل سیستم ته آی آر ده، راځم ډایرکټ اوکې اخلم. د موږ تاسې صفحه په څه باندې کار کوي، میټر باندې کار کوي. اوس د ټولو مخکې یو لومړنی کمانډ هغه لاین کمانډ موږ وایو. لاین کمانډ په هم مینو کې ده، دلته هم مینو کې ده، د علامه ده د لاین کمانډ. داسې کولی شو په دې طریقې سره هم پال کړو، یعنې د شروع نقطه او کیفاتو واخلم، د لاین به په 90 درجې او کیفاته 90 را سره دا به په څه وي، په 360 درجې. اوس کیفاته اخلم، دا به په 90 ډګري کال کوي، یعنې اوس ګوره حرکت نه کوي. نو دا د این نقطه شوه دا. او داسې هم پالولی شو دې طریقه، او داسې په شارټ کې باندې هم راتلی شو چې ایل پلس انټر، یعنې سټارټ این نقطه، بیا سټارټ این نقطه. نو دا دې موږ چې د خپله لاین کمانډ ده. نو اوس کولی شو دا مو یو خیالي رسم کړل، کولی شو بیرته بیا وغواړو مهم او غوښتل شوی لاین چې هغه پر مثال موږ غواړو رسم کړو، یو 5 متر لاین سټارټ نقطه. دلته یې چې ماته ډسټنس راکوي، ما هم 5 ولیکل، یعنې 5 متر لاین زه غواړم. انټر وایم، د لاین دې ما په دې نقطه کې، یعنې په دې نقطه کې سکیپ واخلئ چې د لاین کمانډ نه ووځئ. دا لاین چې د ما سره ده، دغه لاین اندازه 5 متره ده. که دا شی واخلو خپړ، یعنې د پنجه د موږ صفحې ته روټیټ ورکوي، دا وبیا دا لاین د ما سره ده 5 متره. اوس د ازمایښت لپاره دا په ډایمنشن باندې چې شکو، چې ډایمنشن موږ خپله بیرته لولو په ترتیب سره، لینیر اخلو، په سټارټ نقطه باندې کلیک کوو او په ان نقطه باندې کلیک کوو، پورته راځو د چې دا موږ سره 5 متره. کنټرول ال پلس ډیلیټ، دا معنی چې موږ صفحه کې به ټول شیان له منځه لاړ شي. او یراس کمانډ به یې چې هغه موږ مختصر کولی شو، مشخص کولی شو، یو شی له منځه یوسو. دوهم دی کې پولي لاین ده. پولي لاین عیناً د لاین غوندې کار کوي، خو بیا په پلان کې بیا راځي دا ډېر خطونه وي، هغه بیا چې کم خط. لاین خپله ساده لاین ده، او پولي لاین بیا خپله داسې دی، هغه نه معلومېږي چې ډېر لاینونه دي، یعنې دا پولي لاین دی موږ سره. شارټ کیم دی پولي لاین PLIN ده، دا چې انټر کوي، یعنې پولي لاین پالېږي. او کیفاته ووایي، دا په هر طریقې سره کولی شو. راسو سکیپ هر کمانډ نه چې وځئ غواړئ د کمانډ نه بیخي ووځئ، یعنې پر لاین کمانډ نه وځئ، د دایرې کمانډ نه وځئ، د پولي لاین کمانډ نه وځئ. سکیپ اخلئ تاسې د کمانډ نه وځئ، کنټرول ا پلس شي ډیلیټ. که اوس راځو بل کمانډ، هغه د سرکل کمانډ ده. سرکل تاسو دلته وګورئ، په هم مینو کې د سرکل موقعیت ته، دلته سرکلونه موږ څو ډوله سرکل لرو. سنټر ریډیوس، په دې معنا چې ته سنټر ورکړه او شعاع ورکړه، یعنې دا انتخابوم، یعنې سپیسیفای سنټر څه دا ځای ورته نیسم، شعاع زه ورته یم چې 2 متره. دا دې مطلب چې ده 2 متره د شعاع یو دایره لرو. ته ګوره، ته اوس ګوره، دا ریډیس والا اندازهګیري راخلم، دې باندې کلیک کوم، دا دې موږ تاسو چې شوه 2 متره چې ده، یعنې شعاع د دې دایرې 2 متره ده. ډایمتر به یې څه وي، یعنې قطر 4 متره. اوس دلته بله دایره غواړو چې راواخلو، یعنې پر سنټر ډیامتر، یعنې سنټر انتخاب کا او ډیامتر ورکړه. دلته ډیامتر د شعاع 2 ده، نه وینئ، د دې ډیامتر 4 کوم، عیناً د دغې غوندې دایره به جوړېږي. دا دایره او دا دایره په خپل منځ کې یو شان شعاع لري،
خو د دې د ډیامتر په اساس جوړه کړې ده او دا مې چې د شعاع په اساس جوړه کړې ده. د شعاع یعنی د شعاع او د قطر ترمنځ رابطه څه ده؟ آر مساوي کېږي په قطر تقسیم پر 2 یا قطر مساوي کېږي 2 ضرب آر. نو دا د موږ تاسو چې د دایره ده او د دې شارټ کی چې د سی پلس انټر او سپیسیفای د سنټر هر څومره دایره غواړي. پر مثال زه 15 متره شعاع ورکوم. دا دایره چې د موږ تاسو سره 15 متره ده په اندازه چې لري شعاع لري. کنټرول پلس ډیلیټ. اوس راځو بل کمانډ آرک. قوسونه لرو. قوسونه نوم په دې ډول سٹارټ سنټر اند یعنی شروع مرکز او انجام. دا ګوره د شروع د مرکز د انجام. یا پر مثال یو بل قوس کرا واخلو چې 3 پوینټ دلته لیکم چې 1 پوینټ 2 پوینټ د 3 پوینټ یعنی د 3 نقطو قوس. دغه مختلف قوسونه دي. پر مثال ګورئ سٹارټ سنټر لیند یعنی اوږدوالی ورکوي انګل دلته ورکوي. خو د دې شارټ کی به چې ده د قوس ا آر سی پلس انټر ا آر سی پلس انټر یو نقطه 2 نقطه یا 3 نقطې. د دې مطلب چې ده شارټ کی. کنټرول پلس ډیلیټ. بل د دې نه راځو پر مثال ریکټنګل اخلو. ریکټنګل یعنی مستطیل او پولیګون څوزلي. اوس راځو ریکټنګل شارټ کی چې دا آر ای سی پلس انټر سٹارټ فرست کارنر یعنی یو کونج او دا مې د مقابل کونج. دا یو کونج مقابل د شروع کونج او کولای شو دې ته هغه ورکو اندازه آر ای سی پلس انټر او سپیسیفای دی یو کونج. اوس ته ډیامتر دې ته ډیامتر ورکو چې د کومه 6 متره قطر دی لاړ شي. دې مستطیل قطر څه ده یعنی د دې جنه تر دې چې پورې 6 متره ده. اوس د ثبوت لپاره زو ډایمنشن ته ډایمنشن کې دی راخلو. ډایمنشن دا ده راځو د دې قطر معلومو لینیرلی. د خپل د دې سوري معلوم کوم قطر هم شاید دلته مایل راخلو aligned 6 متره ده او د دې ترڅنګ هم صفحې ته ځو. د دې وروسته بیا پولیګون ده. پولیګون یعنی څوزلي. پولیګون د دې نیم کولو سوال کو یعنی یې درته چې ماته د پولیګون شیشکا انټر د نمبر اف سایډ یعنی څو زولي غواړي. زه ورته چې ماته 6 زولي پولیګون کا انټر وایم 6 ورکوم انټر وایم. بیرته سنټر انتخاب مرته انکرایب کوم سرکل. اوس ګوره 6 زولي سولو شعاع ورکولی شي 15 یعنی دا پولیګون د خپل د دایرې یو برخه د دایرې په داخل کې جوړ شوی ده کنه. یعنی د دې شعاع د سنټر نه د هر یو د 6 متر د شعاع باندې چی دي هر څومره شعاع تصویر کوي قرار ولري. د پولیګون خپل پی او ال پلس انټر دا د پولیګون چې ده شارټ کی ده. اوس انټر نمبر اف سایډ 12 سایډونه ورکوم انټر واهم. بیرته هغه خرمده انتخابوم حرکت وکړو. موږ تاسو دې چې د 12 زولي ده نو موږ چې د پولیګون یې څو زولي او ریکټنګل هم تاسو مخکې ویلي چې آر ای سی پلس انټر کولی شو او د دې جنم کولی شو پال کو. د نن ورځې لپاره تر همدې ځای پورې چې ده بس آینده کې به په نورو کمانډونو باندې بحث وکړو.